د طالبانو په واکمنۍ کې په موسیقي له بندیز وروسته یو وار بیا په تېره لسیزه کې دغه هنر وغوړېد. هر کال په لسګونو نوې سندرې خپریږي او د مینهوالو تنده خړوبوي. خو ځینې زلمي چې نه وایي په دغه ډګر کې ګام ږدي وایي چې ټولنه دې هنر ته په ښه سترګه نه ګوري او ډېر اړ دی چې خپل ښکلی غږ تر نورو ونه رسوي. ټول خوند ترې اخلو خو نه یې ستایو. د بی بي سي د فکر لارې بحث کې نن په سندرغاړو غږیږو. له شته ستونزو سره به څرنګه وپایي. ښه راغلاست. میلمانه مې درې سره ځوان سندرغاړي دي چې په دې وروستیو کې په خپلو ښکلو غږونو نازولي یو. په کابل کې را سره برېښنا امیل ده، دلته په لندن کې را سره اسدالله محک او محسن بشرمل دی. درو واړو ته ښه راغلاست وایم. کله چې مو د بي بي سي د خواله په رسنیو کې له خلکو وغوښتل چې پوښتنې او نظرونه راکړي، ډېرو په موسیقي بد وویل. ځینې نظرونه به وروسته راواخلو، خو پیل به د مجیب الرحمن وحدت وردګ په دې پیغام وکړو چې دی لیکي سندرې ویل ښه کار نه دی، نه دې خلک تباه کوي او نه دې ځان تباه کوي. راځئ دلته د کندهار پوهنتون یو استاد محمد شعیب هم ووینو چې د دې موضوع تاریخي اړخ واضح کوي. دا زموږ تاسې د ټولنې واقعیت دی چې هنر که په دربار کې وو که د دربار څخه د باندې وو، داسې خلکو دا تصادفي ده. په دې کې سړی متاسفانه او غیر متاسفانه نه شي ویلی، دا تصادفي وه. هنر داسې خلکو وپالي چې په ټولنه کې د هغوی رول ډېر کښته معرفي کړی شوی و. دوی ته په یو خاص نامه ویل او دوی مثلا که سړی د موسیقۍ د مثال ورکړي، دوی مثلا د دې ترڅنګ چې دریا ویله د خلکو وریښتان به هم سمول، دغه به کول. دوی هنر پاله. نن چې موږ د موسیقۍ کوم میراث لرو، په دې کې د دوی ډېر لوی لاس دی او باید د دوی خلک په افغانستان کې که څوک د موسیقۍ په تاریخ بحث کوي، د دوی باید مدیون اوسي. ما درته وویل زه په دې کې بدبختانه او خوشبختانه نه وایم. تصادفاً خلکو ودې ته وکتلې چې ښه دا مثلا په ټولنه کې د دې رول داسې د کښتو د کوچني کارونو رول دی، د دې نقش په ټولنه کې ډېر کم دی. نو چون هنر هم د دې په لاس کې، دا هنر به حتما دا به هم دغسې کوچنی شی لکه دی چې ورځني کارونه نور مخته وړي. دغه ډول او یا تر دې هم بد نظر ډېر اورېدل شوی. نو په داسې یوې ټولنې کې سندرو ته مخه څرنګه ممکنه ده؟ برېښنا امیل که لومړی له تاسې وپوښتم، لوی زړه مو نه دی کړی چې سندرو ته مو مخه کړې ده؟ که چېرته زما سره د ټولنې کسان نه وي، زه هېڅ هم نه یم. او بل هنر مونږ په سپېڅلې لاره ورته مخه کړې. هغه کسان چې بد ګڼي، کیدای شي دوی بد ګټه ترې پورته کړې وي او یا هم داسې ټکي د داسې کسانو نه لیدلي وي چې هغه بد کوي او یا هم د هنر نه ناوړه استفاده کوي. الحمدلله زه ډېره شکرګزاره یم. زه یوه افغانه یم، زه یوه مسلمانه یم او هنر یوه سپېڅلې لاره ده. زه غواړم هغه کسان چې په ټولنه کې هنر ته په بده سترګه کتلي، د هنر یې د خلکو په نظر کې بد کړی دی، هغې ته یې سپک معرفي کړی، زه هغه بیرته پاک سپېڅلی هغه سپېڅلې کلمه یې کړم چې هنر یعنې هنرمند هغه کسان وایي چې هغه به په اوداسه راتلل او خپلې موسیقي آلې ته به کېناستل. هماغه هنر پاک سوتره دی، اوس هم دی. او دا چې ناوړه استفاده د ګاونډیو هېوادونو د تاثیراتو له امله پرې راغلې ده یا د هغې نه تاسو هغه ګورئ په افغاني جامعه کې، زه غواړم چې بیرته هنر هماغه سپېڅلې لار ته راشي او انشاءالله زما د قلم زور به ورپسې وي تر څو زه هنر بیرته او زما په آن هنر سپېڅلې لاره ده او دا چې هر څوک په کوم نظر ګوري هغه د خپل عینې نه ګوري. مننه جان. او محسن بشرمل، تاسې دلته په لندن کې یاست، رپ سندرې وایاست، تاسو څرنګه دې ډګر ته زړه ښه کړ؟ پسرلی وروره اصلا دا خو زموږ شوق او شوق د جیسه پیدا سو ځکه چې موږ ډېر قدر لولي د موسیقي سره، د افغان موسیقي سره او د افغانستان هنرمندانو سره. موږ وکتل چې ډېر کار نه کېدی او خلکو ډېر وخت نور کوي موسیقي ته. نو موږ غوښتل چې داسې یو مخ ته بوزو، یعنې هر څومره چې موږ کولی سو باید مخ ته بوزو او خلکو مخ ته راولو د خپلو رپ میوزیک ته لارې چې دوی ته
په ښه نظر واسی او په ښه مشکله نه وه درته چې مشکله نه وه موږ ته خو مشکله نه وه راتلل خو ډېری خلک چې په موږ کې چې داسې کې داسې فکر نه لري او دا د هغو غلطي کې داسې نه وي ځکه چې د حالات ماحول کې دوی چې راپورته کېږي دوی یو د بل څخه زده کوي او په ټولنې باندې به بیا وغږېږو. اسدالله تاسې یو سي ډي هم ډکه کړې ده، تاسې څرنګه دغه ډګر ته راغلاست او د ستونزې مو وګاللې؟ ټول نه مخکې موسیقي یو تحفه ده د خدای د طرفه، هر چاته نه ورکول کېږي. دا شوق و زما د ماشومتوب نه، ماشومتوب نه مې شوق و، هماغه ماشومتوب نه مې شروع کړ. خپل شوق دی و هماغه باندې ودرېدلې او په مخ دې بود. په فیسبوک کې یو اورېدونکی محمد رحیم ایمانیار لیکي څوک چې دمتوب ته هنر وایي دا مطلق بې سواده دي او خلک ډمان ته ځکه په سپکه ګوري چې ډمان خپله سپک کارونه کوي. دغه راز دلته په کندهار کې د یوه زلمي سندرغاړي تیر شوی حال په ده باندې چې کوم تیر شوی حالت دی هغه د ده له خولې واورو. ایمل پوپل نومیږي. کله چې ما د لومړي ځل دپاره سندرې پیل کړې او ما د موسیقي سره علاقه وه، شوق مې و چې زه باید سندرې ووایم، خو ځینې مشکلات و ځینې ستونزې وې چې هغه د ټولنې مشکلات و، د خلکو مشکلات و چې هغوی د موسیقي څخه ښه نه وړي. خو بیا هم ما دغه دود مات کړي، بیا مې هم په موسیقي باندې پیل وکړي. کله چې ما موسیقي شروع کړه او زما سندرې راووتلې، بازار ته راډیو ټلویزیون ته راووتې، د هغه څخه وروسته د خلکو هغه چلند چې زما سره مخکې و په هغه ډول باندې نه و. زما ځینې دوستان و چې زما سره ښې اړیکې درلودې. کله چې بیا زما د موسیقي څخه خبر سوه، زما سندرې په ټلویزیون په راډیو کې واورېدلې، یو ملګري حتی ما ته زنګ ووهه چې تا موسیقي شروع کړل او ته بیا زموږ خواته نوره راځه، هم زموږ کور ته راځه، ځکه چې دا وایي زموږ په ملګرو کې باید داسې ملګری نه وي چې هغه سندرې وایي. او نور مشکلات چې په کورنۍ کې وه، هغه د کورنۍ داخل مشکلات چې مور و پلار و خویندې ورونه دي، هغه ما تر یوه حده پورې حل کړله، هغه مشکلات نشته. خو بیا هم هغه د اکا زامن، د ماما زامن، زما چې څه قریبان دي د مور د پلار د خوا څخه او هغه محل کې چې زه اوسېږم، هغه کم کلي کې چې زه اوسېږم، او د ښار نور خلک، هغه هم زما سره په چلند کې یو څه تغییر راغلی دی. دوی موسیقي اوري، موسیقي خوښوي، مګر هنرمند نه خوښوي. هغه څوک نه خوښوي چې هغه هنرمند یا هغه د ده ملګری واوسي. د دې څه څخه دوی کرکه لري، حتی اوس په بدو الفاظو باندې یې یادوي. برېښنامیل ستاسو حالت څنګه و؟ په کورنۍ کې د سره مخالفت نه و؟ زما کورنۍ الحمدلله زه په یوه روشنفکره کورنۍ کې ورنه ډېره مننه کوم چې موږ یې هر یعنی په خپل عهد کې تشویق کړي یو. زه یوه ژورنالیسته یم او هنر زما شوق دی، شوق پر راوتلی یم او مسلک پر مخ وړم. یعنی کورنۍ سره مشکل نه لري؟ ما سره رضایت لري. کورنۍ رضایت لري. او محسن بشرمل ستاسو یو ورور هم دی چې تاسو سره رپ سندرې وایي، په دې حساب په کور دننه تاسو ته کوم مشکل نه و؟ مشکل خو موږ ته نه و الحمدلله، څه داسې خاص خبرې نه کېدلې، خو بیا هم موږ داسې محسوسول ځکه چې موږ په کندهار کې بیا په زیات ډېر یعنې یو څه کنزرویټیو داسې یو څه محافظه‌کاره ټولنه بله، نو موږ داسې فکر کوو. خو بیا هم موږ یو د بل دا سره ومنل چې دا کم غلط کار موږ نه کوو. تاسو د کندهار خبره وکړه، مخکې ایمل پوپل چې په کندهار کې د یو سندرې وایي، هغه وویل چې ځینې ملګرو مې اوس راسره دوستي پرېښې ده. ته په لندن کې اوسېږې، یې د کندهار خو په لندن کې اوسېږې، دلته خو دا مشکل نه و درته؟ دلته دا مشکل نه و او داسې بیخي عجبه ماته ایسي ځکه چې د کندهار څخه ډېری خلک موږ ته ډېر ښه میسیجونه، ښه خیالونه موږ ته راستي او غواړي چې موږ سره څه چې کوو هغه نور هم مخ ته بوځو، ځکه چې دا چې دی دا افغانستان یعنې دا راپ میوزیک چې دی دا اصلي د افغانستان د سیاسي یا د نور داسې معاملو په باره کې خبرې کوي څنګه چې خلک نه دي په خبر. نو موږ غواړو چې پر دا باندې رڼا واچو. د بي بي سي پښتو فیسبوک کې فرید الله ماروال ګمان کوم دی لیکي دا څوک چې سندرغاړو ته بد ورد وایي، زه خو وایم چې اوس به یې هم په غوږو کې د ډولونو درزا وي. چې خبره د ډول او د موسیقۍ د آلاتو شوه، نو د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې لکه ایران کې له کمکیني په ښوونځیو کې د موسیقي آلات ماشومانو ته ورزده کوي. په افغانستان کې هم د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې یا په جلا ټولنو کې د موسیقي د آلاتو د زده کړې موقع شته. خو که څوک غواړي چې د سندرو ویلو چل زده کړي یا راګونه زده کړي، نو داسې څه نشته چې څوک ورشي.
که له خپلو مېلمنو واورو چې څرنګه او له چا یې دوی موسیقي زده کړه. نو برېښنا عامل له چا تاسو دا زده کړه وکړل؟ چا ته کښېنستی چې د سندرو ویلو چل در زده کړي؟ تر یو څه وخته مې د حیات الله ګردیزي سره زده کړې وکړې، بیا نسبت دې نه چې هغوی مصروف وو نشي کولی چې ما ته زده کړه راکړي، نو مختلفو استادانو نه یعنې لکه هماغه متل چې دی وایي زده کوونکی د غله په شان دی، هر ځای کې چې ولیدل بس منډه پرې ورخلي. نو ما هم د مختلفو استادانو سره لږ څه زده کړه کړې او اوس مهال د صدیق سمیر سره د باجې په زده کولو بوخت یم او نور زما ورسره د درسونو د دندې کارونه زیات او داسې ځانګړی وخت نه ورته لرم، کله کله چې وخت پیدا کړم تمرین کوم. محسن بشرمل تاسې څنګه دلته په لندن کې به استاد پیدا کول د پښتو موسیقي لپاره سخته وي خو د نور موسیقي لپاره مشکل نه وي که څنګه؟ بالکل دا زموږ موسیقي چې ده دا اصلا داسې سخته نه ده خو زوروره ډېره ده. دا زورور په دې توګه دی ځکه چې موږ چې څه وایي خلک غوږ ته نیسي، په زیاته دا د نن سبا ځوانان پیغام یادوي، پیغام هم ښه. لیکن خپله د استاز موندل دلته مشکله نه و په لندن؟ دلته خو مشکله و خو څنګه چې ما وخت چې زما ورور مشر ورور دی هغه بیا بل دی په ډنمارک کې، هغه بیا ماته ډېر شان راښولی دی په دې توګه. اسدالله محق تاسې ستاسې ورور سندرې نه وایي، د محسن ورونه شته چې سره کومک وکړي، تاسو په لندن کې وایي څه وکړل، څه ډول مو پیل وکړو، چاته کېنستی چې موسیقي ورنه زده کړئ؟ کله چې دلته راغلم دلته اوله وختونو کې مې شوق و موسیقي سره په خپله کېناستلم، هارموني سره یعنې نور موسیقي آلات سره کېناستلم، بس هغوی سره مې هسې هغه کوله پراکټس مې کوله. په دغه آخره وختو کې اوس خپل استاد نه چې استاد حسین بخش خان ګلو ده چې د پاتیالۍ د مکتب نه ده، هغې نه دلته په لندن کې پاکستان کې اوسېږي خو لندن کې کال کې یو ځل دوه ځله راځي، هغې نه درس اخلم، زامن هم دلته اوسېږي، هغې نه د هندي کلاسیک درس اخلم او پکې راګونه دي او تال و دشان. یعنې که څوک وغواړي چې موسیقي زده کړي لارې ورته شته، وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. آیا په اسلام کې موسیقي ته اجازه شته؟ ښځینه سندرغاړي له کومو کړاوونو تېرېږي او د حل لارې به یې څه وي؟ له یوې لنډې وقفې وروسته به یې د ځواب موندلو هڅه وکړو. د بی بی سی د فکر لارې بحث دویم برخې ته ښه راغلاست. وړاندې مو افغان سندرغاړو ته پر پیښو ستونزو خبرې وکړې. د بی بی سی د پښتو فیسبوک پر پاڼې له راغلیو لسګونو تبصرو ډېره برخه دا وه چې له مذهبي پلوه موسیقي سمه نه ده. ډېرو دا ویل چې ګواکې دا سمه نه ده او بلکې حرامه ده. فیض دلیلي لیکلي دي چې موسیقي د فساد سبب کیږي، خلک له دینه راګرځوي، که شوی په قرآن کریم کې به ذکر شوی وای. دغه راز ذبیح الله آصف په نامه یو اورېدونکی لیکي چې په اسلام کې ساز مطلق حرام دی. خورا ډېر نورو دوستانو هم ورته نظر ورکړی ده. البته د دې نظر مخالف کسان هم کم نه وو. سیلاب آهنګر په نامه یو کس لیکلی دی چې دا د ټولنې وروسته پاته والی دی، که نه نو ټولنې هر ډول عالم، کاسب او هنرمند ته اړتیا لري. که مو د علم سطحه لوړه شي ورو ورو به د موسیقي په وړاندې حساسیت هم کم شي. محمد فقیري بیا لیکي چې موسیقي هنر دی، په اسلام کې حرام نه دی او د پاللو لپاره ښوونځی او پوهنځی ښه ګام دی. دغه راز د دیني چارو له یوه ځوان کارپو عبدالصمد کرامت څخه مو وپوښتل چې دغو ته ځواب ورکړي، نو دوی به واورو. علما په دې باره کې مختلف نظریات لري. ځینې علما ورته په شرایطو باندې جواز ورکوي او ځینې علما چې دي حرامه ګڼي. ډېره تر شعر پورې تړلې ده. که چېرته شعر داسې شعر وي چې هغې کې د خلکو فساد طرف ته د خلکو رابلل نه وي، د حرامو شیانو صفت کول پکې نه وي، همدارنګه د اسلامي تعلیماتو سره د شعر تضاد ونه لري، نو علماو دغسې موسیقۍ ته جواز ورکړی دی. اسدالله محق له دومره جنجالونو سره هم تاسې موسیقي خپله کړې ده. که څوک درڅخه وپوښتي چې د سندرو ګټه څه ده، څه به ورته ووایي؟
د سندرو ګټه احساس ده د یو انسان بل انسان باندې هغه احساس چې مثال د خوند اخیستو احساس ده چې هغه هنرمند چې کله چې هنرمند چې سندره وایي هغه هم یو احساس خاص احساس لري او هغه کس چې په مقابل کې ناست ده او لذت ورکوي لذت یو خاص احساس ده د انسانانو لپاره چې مثال د یو برخه ده برېښنا عامل تاسو سر ورته ښوراوه تاسو به څرنګه خلک قانع کړئ چې موسیقي مهمه ده ګټوره ده او باید وي زه خو د خپل طرف نه لکه څنګه چې زمونږ محترم ورور هم ووی چې د هنر یعنی اړخونه مختلف دي او مطلق حرام هم نشو ګڼلی او په هغه صورت کې چې مونږ شعر ته لږ توجه وکړو او د اجاب له طرفه لږ ورته توجه وکړو نو هیڅ هم یعنی تضاد نه پکې راځي او زه خپلو خلکو ته دا قناعت ورکوم چې همدا سندرې دي همدا هنر دی چې تاسو جنګ ته هم تشویقوي او تاسو سولې ته تاسو یووالي ته ورورولۍ ته مو هم تشویقوي او زما په اند هنر سپېڅلې لاره ده او زه دا د ټولو هنرمندانو د ټولو د هنر د شوقیانو دا هیله لرم چې لومړی هېڅکله په سپکه سترګه هېڅ شته مه ګورئ تر څو تاسو د هغه د ټولو اړخونه نه وي لوستې د ټولو اړخونه تاسو څېړنه نه وي کړې فتما ما پې ورکوئ او بل دې ته راځو چې واقعا په دې وختونو کې او په دې تېرو څو وختونو کې څو کلونو کې زموږ د ګاونډیانو له خوا نه هم داسې فلمونه او داسې سندرې وویل شوې داسې شیان نشر شول چې طبعا د خلکو په مغزونو کې هغه د هنر ارزښت یې پای ته ورسو نو زه په دې ویاړ کوم چې مونږ په هېواد کې بیا هم دغسې ځوانان او داسې پیغلې راپاڅېدلي دي چې هنر به بیا سپېڅلې کلمه ته وایې چې هنر سپېڅلی دی او محسن بشرمل تاسې رپ سندرې وایاست چې افغاني ټولنې ته کاملا نوې خبره ده ولې م څوک واوري اصلا رپ افغانانو ته نوې نه دی موسیقي یې نوې ده ټپۍ دا خلک چې به ولاړېدل په یو وخت کې زموږ په زیاتو پښتنو کې چې دا میوزیک وي یو نفر به ولاړ سي یو څو لیکې به یې ولي بیا به بل نفر په مقابل کې ولاړ سي یو څو لیکې به یې ولي دا هم یو طریقه رپ دی په غرب کې رپ ورته وایي موږ څه ورته وایي دا موږ پوهېږو خو دا میوزیکي سټایل چې دی دا ځکه موږ انتخاب کړی دی ځکه چې دا نن سبا ځوانان ډېر غوږ ورته نیسي غوږ ورته نیسي لیکن په عین حال کې پیغام هم تاسو ورته ورسوي پیغام هم ورسیږي او دا بل موږ غواړو چې دا زموږ ژبه چې د خپل کلتور چې دی پر مخه باید بوځو او دا د بلې لارې څخه موږ ډېر داسې کم زور نسو په لګوه چاپله چې د موسیقي د لارې تېر کال مو له نغمې سره خواله درلودل هغې ویل ښځینه سندرغاړي ډېرې لږ دي او دا چې ولې لږ دي ځواب به یې له دې واورو په دیولي باندې زه هم نه پوهېږم ځکه زموږ ټولنه تا ته معلومه ده یو محرومه ټولنه ده زموږ په ټولنه کې دا دومره وخت جنګونه د تېر تاریخ تاسې مطالعه کوئ مخکې هم ډېرې کمې وې اوس هم کمې دي چون چې یو خو زموږ ټولنه داسې عاقب مانده ټولنه ده نو په هغه کې ښځې ته ډېر کم زمینه مساعدېږي برېښنا عامل تاسو ورته خاندئ د نغمې خبرو ته ستاسو په ګمان ولې افغان نجونې ډېر لږ سندرو ته زړه ښه کوي میرمن نغمې خبرې ماته ډېرې جالبې وې او دا چې زما دا ډېره خوښیږي نو په دې اساس مې هم مسکا په شونډو خوره شوه او دا دې وایي چې ځکه دا زړه غواړي واقعا چې هر کار زړه غواړي نه یوازې هنر بلکې یو د یو څو نفرو مخکې درېدل خبرې کول دا هم یو زړه غواړي او دا هم یو جرأت غواړي هر څوک یې نشي کولی برېښنا جانې کیدای شي له لوی زړه نه به مطلب دا و چې تورونه پورې کېږي په نجونو پسې کله چې هغوی سندرې وایي له بد اخلاقۍ رانیولې تر 20 نورو تورونو پورې ورپورې کېږي نو دا به ډېر لوی زړه غواړي دې ته راځم نو زه هم دغه ټکي ته راځم چې یعنې لوی والی د زړه په دې معنا نه دی چې یوازې جرأت دی خو دا هم جرأت دی چې د یوې ټولنې په مخ کې ودرېږي تا ته یعنې ته مثبتو خبرو نه منفي به ته ډېرې اوري واقعا چې دا زه اوس خپله ځان درته قیاس کوم تر مثبت نه منفي ډېرې اورم خو که زه چېرته توجه هغې ته ورکړم زما پرمختګ پاتې دی نو یو زه 15 متره ټکری په سر کړم او کور کې به کراره کښېنم خو په هغې هم ما څوک نه پرېږدي په هغې هم زه په دې مطمئنه یم چې په هغې هم ظلم کېږي په هغې هم تعدا کېږي هغه هم څوک په ځای نه پرېږدي عادي خبره باندې بیا ځورېږي خو د هنر طرف ته راځو دا چې زموږ په ټولنه کې پښتنې خویندې کمې دي
نو یو خو تاسو خپله پوهیږئ چې دا خپرونه کې هم نظریات ډیر منفي وو، د ډیرو خلکو منفي او مثبت را سره کم وو. او بیا دا چې ما مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې هنر بعضې کسانو زموږ خپلې ټولنې ته داسې وانمود کړی دی، داسې ښکاره کړی دی چې یعنې هغه بدترینه لاره ده، بد اخلاقترینه لاره ده. خو زه دا وایم چې هنر سپېڅلې لارې ده، او که څوک چېرته ښه شعر انتخاب کړي، ښه ځان وساتي، د چا ته تاثیر لاندې را نشي، د چا په ډولۍ کې پټ نشي، هغه ته به وایي هنرمند. دې ته هنرمند نه وایي چې ته یوازې تجارت لپاره پیسو پسې راوځه، او یا هم چې چا ښه درته وایي ښه، که بد یې وویل تښته. مننه. او اسدالله محق، ستاسو په فکر ولې زموږ په ټولنه کې نجونې سندرغاړې لږ دي؟ دلیل همدغه دی چې د اول ټولو نه لوړ دلیل دا دی چې موږ په خپله جامعات اکثریت جامعات چې ده سواد نه لري، بې سوادان په افغانستان کې ډېر زیات دي. که سواد ولري دوی هماغسې چې مخکې بیان که دوی د موسیقۍ په برخه کې نه یوازې موسیقۍ زده کړي، دوی زده کړي چې مثال د موسیقۍ په خپله فریکونسي ده، د فریکونسي له لارې نه، د فزیک له لارې نه، د نورو شیانو له لارې نه، دا په خپله زما له نظره ټولو نه عمده مشکل چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه د سواد کموالی ده. او دا که دا حل شي له خلک سره د موسیقي په خپله هم ورو ورو حلیږي. راځئ په دې سره ونغړو دا بحث چې حل لاره ورته څه ده. برېښنا څه ډول به میندې او پلرونه څوک قانع کړي چې نجونې پرېږدي چې سندرې ووایي؟ زما په اند یو خو لومړی خبره دا ده چې د هر څه سره شوق نه وي، پرمختګ نه پکې کېږي، په ټیله تنبه څوک مخکې نه ځي. او بل دا چې میندې پلرونه څنګه قناعت ورکړو په هغه وخت کې، یعنې چې دا زما په خپل آن دا څوک چې راوتلي دي چې دغه اصلاحات رامنځته شي، چې د هنرمند او یعنې هغه څوک چې خدای نخواسته د موږ د ټولنې لرې وي چې بد اخلاقي منځته راوړي، چې د دې توپیر وشي، دا سره بیل شي، هغه وخت کې به دوی خپله قناعت ترلاسه کړي. یعنې بدون د دې نه چې هغه خپله علمي سطحه یې کوي، هغه خپله دا قیاس وکړي، هغه خپله دا فکر وکړي چې هنر څه دی، هغه به قناعت یعنې خپله ځان ته حاصل کړي. خو موږ یې نشو ورکولی، ځکه چې په ټولنه کې ډېری داسې منفي اړخونه لیدل کېږي د هنرمندانو، یعنې دغه هنرمندانو چې هغه یوازې هنر خرڅوي، هنر خلکو ته ښیي نه، هنر باندې خلک نه پوهوي، یوازې شکونه کوي. نو کله چې هغه بیل شول، خپله به هر څوک قناعت ترلاسه اصلاحات پکار دي. اسد محق، ستاسو په فکر حل لاره څه شی ده؟ که د تعلیم سطحه لږ غوندې لوړه شي، دا مشکل په خپله ورو ورو حلیږي. تعلیم د حل لاره ده. او تاسو ته محسن بشرمل؟ زه خو دا فکر کوم سره کم چې تاسو ویل تعلیم د حل لاره ده، او زه دا فکر کوم چې ګر سره دا د یو مضمون سره د مکتب د یو مضمون سره باید دا موسیقي هم دغونه قدر ورکړو چې کوچنیانو ته یا ماشومانو ته د کوچنیوالي سره دا قدر پیدا سي چې پوه سي. نو زه دا فکر کوم چې باید د مکتب یا د پوهنځي یا که د پوهنتون په هر ځای کې چې باید داسې یو خپل کلاس ولري چې په دا ښوونه. نو برېښنا امیل وایي چې اصلاحات پکار دي، اسدالله محق وایي چې د تعلیم لوړوالی پکار دی، او محسن بشرمل وایي چې که په ښوونځیو او پوهنځي کې موسیقي ته پام وشي نو د حل لاره به وي. ډېره مننه. د بي بي سي د فکر لارې د بحث ته وخت هم دومره و. زموږ دا او نور بحثونه په bbc.com/فکرلاري پاڼه کې لیدلی شئ. د خالفو رسنیو کې په خپل استدلال او منطق سره د بحث ته دوام ورکړئ. له خپلو میلمنو او ځوانو سندرغاړو برېښنا امیل، محسن بشرمل او اسدالله څخه په مننې اجازه غواړم. که هر ځای یاست خوښ اوسئ. که بیا چې به ولاړېدل په یو وخت کې زموږ په زیاتو پښتنو کې چې دا میوزیک وي، یو نفر به ولاړ سي، یو څو لیکې به یې ولي، بیا به بل نفر په مقابل کې ولاړ سي، یو څو لیکې به یې ولي. دا هم یو طریقه رپ دی. په غرب کې رپ ورته وایي، موږ څه ورته وایي دا موږ پوهېږو. خو دا میوزیکي سټایل چې دی دا ځکه موږ انتخاب کړی دی ځکه چې دا نن سبا ځوانان ډېر غوږ ورته نیسي. غوږ ورته نیسي، لیکن په عین حال کې پیغام هم تاسو ورته ورسوي، پیغام هم ورسېږي. او دا بل موږ غواړو چې دا زموږ ژبه چې د خپل کلتور چې دی پر مخه باید بوځو. او دا د بلې لارې څخه موږ ډېر داسې کم زور نه سو په لګوه چاپله چې
د موسیقي د لارې. تیر کال مو له نغمې سره خواله درلودل، هغې ویل ښځینه سندرغاړي ډېرې لږ دي او دا چې ولې لږ دي ځواب به یې له دې واورو. په دیولي باندې زه هم نه پوهېږم ځکه زموږ ټولنه تا ته معلومه ده یو محرومه ټولنه ده. زموږ په ټولنه کې دا دومره وخت جنګونه د تیر تاریخ چې تاسې مطالعه کوئ مخکې هم ډېرې کمې وې، اوس هم کمې دي، چون چې یو خو زموږ ټولنه داسې عاقبمنده ټولنه ده، نو په هغه کې ښځې ته ډېر کم زمینه مساعدېږي. برېښنا عامل تاسو ورته خاندئ د نغمې خبرو ته، ستاسو په ګمان ولې افغان نجونې ډېر لږ سندرو ته زړه ښه کوي؟ میرمن نغمې خبرې ماته ډېرې جالبې وې او دا چې زما دا ډېره خوښیږي نو په دې اساس مې هم مسکا په شونډو خوره شوه او دا دې وایي چې ځکه دا زړه غواړي، واقعا چې هر کار زړه غواړي، نه یوازې هنر بلکې یو د یو څو نفرو مخکې درېدل خبرې کول دا هم یو زړه غواړي او دا هم یو جرأت غواړي، هر څوک یې نشي کولی. وبخښه برېښنا جانې، کیدای شي له لوی زړه نه به مطلب دا و چې تورونه پورې کېږي په نجونو پسې، کله چې هغوی سندرې وایي له بد اخلاقۍ رانیولې تر 60 نورو تورونو پورې ورپورې کېږي، نو دا به ډېر لوی زړه غواړي. دې ته راځم، نو زه هم دغه ټکي ته راځم چې یعنې لوی والی د زړه په دې معنا نه دی چې یوازې جرأت دی، خو دا هم جرأت دی چې د یوې ټولنې په مخ کې ودرېږي، تا ته یعنې ته مثبتو خبرو نه منفي به ته ډېرې اورې. واقعا چې دا زه اوس خپله ځان درته قیاس کوم تر مثبت نه منفي ډېرې اورم، خو که زه چېرته توجه هغې ته ورکړم زما پرمختګ پاتې دی، نو زه 15 متره ټکری په سر کړم او کور کې به کراره کښېنم، خو په هغې هم ما څوک نه پرېږدي، په هغې هم زه په دې مطمئنه یم چې په هغې هم ظلم کېږي، په هغې هم تعدا کېږي، هغه هم څوک په ځای نه پرېږدي، عادي خبره باندې بیا ځورېږي. خو د هنر طرف ته راځو، دا چې زموږ په ټولنه کې پښتنې خویندې کمې دي، نو یو خو تاسو خپله پوهیږئ چې دا خپرونه کې هم نظریات ډېر منفي وو، د ډېرو خلکو منفي وو، مثبت را سره کم وو، او بیا دا چې ما مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې هنر بعضې کسانو زموږ خپلې ټولنې ته داسې وانمود کړی دی، داسې ښکاره کړی دی چې یعنې هغه بدترینه لاره ده، بد اخلاقترینه لاره ده. خو زه دا وایم چې هنر سپېڅلې ده، سپېڅلې لارې ده، او که څوک چېرته ښه شعر انتخاب کړي، ښه ځان وساتي، د چا ته تاثیر لاندې را نشي، د چا په ډولۍ کې پټ نشي، هغه ته به وایي هنرمند. دې ته هنرمند نه وایي چې ته یوازې تجارت لپاره پیسو پسې راوځه، او بیا هم چې چا ښه درته وایي ښه، که بد یې وویل تښته. مننه. او اسدالله محق، ستاسو په فکر ولې زموږ په ټولنه کې نجونې سندرغاړې لږ دي؟ دلیل هم دغه دی چې د اول ټولو نه لوړ دلیل دا دی چې موږ په خپله جامعات اکثریت جامعات چې ده سواد نه لري، بې سوادان په افغانستان کې ډېر زیات دي. که سواد ولري دوی هماغسې چې مخکې بیان که دوی د موسیقۍ په برخه کې نه یوازې موسیقي زده کړي، دوی زده کړي چې مثال د موسیقۍ په خپله فریکونسي ده، د فریکونسي له لارې نه، د فزیک له لارې نه، د نورو شیانو له لارې نه، دا په خپله زما له نظره ټولو نه عمده مشکل چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه د سواد کموالی ده، او دا که دا حل شي له خلک سره د موسیقي په خپله هم ورو ورو حلیږي. راځئ په دې سره ونغړو دا بحث چې حل لاره ورته څه ده. برېښنا، څه ډول به میندې او پلرونه څوک سمه نه ده؟ ډېرو دا ویل چې ګواکې دا سمه نه ده او بلکې حرامه ده. فیض دلیلي لیکلي دي چې موسیقي د فساد سبب کیږي، خلک له دینه راګرځوي، که شوی په قرآن کریم کې به ذکر شوی وای. دغه راز ذبیح الله آصف په نامه یو اورېدونکی لیکي چې په اسلام کې ساز مطلق حرام دی. خورا ډېر نورو دوستانو هم ورته نظر ورکړی ده. البته د دې نظر مخالف کسان هم کم نه وو. سیلاب آهنګر په نامه یو کس لیکلی دی چې دا د ټولنې وروسته پاته والی دی، که نه نو ټولنې هر ډول عالم، کاسب او هنرمند ته اړتیا لري. که مو د علم سطحه لوړه شي، ورو ورو به د موسیقي په وړاندې حساسیت هم کم شي. محمد فقیري بیا لیکي چې موسیقي هنر دی، په اسلام کې حرام نه دی، او د پاللو لپاره ښوونځی او پوهنځی ښه ګام دی. دغه راز د دیني چارو له یوه ځوان کارپوه عبدالصمد کرامت څخه مو وپوښتل چې دغو ته ځواب ورکړي، نو دوی به واورو. علما په دې باره کې مختلف نظریات لري. ځینې علما ورته په شرایطو باندې جواز ورکوي، او ځینې علما چې دي حرامه ګڼي. ډېره یې تر شعر پورې تړلې ده.
که چېرته شعر داسې شعر وي چې هغې کې د خلکو فساد طرف ته د خلکو رابلل نه وي، د حرامو شیانو صفت کول پکې نه وي، همدارنګه د اسلامي تعلیماتو سره د شعر تضاد ونه لري، نو علماو دغسې موسیقۍ ته جواز ورکړی دی. اسدالله محق له دومره جنجالونو سره هم تاسې موسیقي خپله کړې ده، که څوک درڅخه وپوښتي چې د سندرو ګټه څه ده، څه به ورته ووایي؟ د سندرو ګټه احساس ده، د یو انسان بل انسان باندې هغه احساس چې مثال د خوند اخیستو احساس ده، چې هغه هنرمند چې کله چې هنرمند چې سندره وایي هغه هم یو احساس، خاص احساس لري، او هغه کس چې په مقابل کې ناست ده او لذت ورکوي، لذت یو خاص احساس ده د انسانانو لپاره چې مثال یو برخه ده. برېښنا عامل تاسو سر ورته ښوراوه، تاسو به څرنګه خلک قانع کړئ چې موسیقي مهمه ده، ګټوره ده او باید وي؟ زه خو د خپل طرف نه لکه څنګه چې زموږ محترم ورور هم ووی چې د هنر یعنی اړخونه مختلف دي او مطلق حرام هم نشو ګڼلی، او په هغه صورت کې چې موږ شعر ته لږ توجه وکړو او د اجاب له طرفه لږ ورته توجه وکړو، نو هیڅ هم یعنی تضاد نه پکې راځي. او زه خپلو خلکو ته دا قناعت ورکوم چې همدا سندرې دي، همدا هنر دی چې تاسو جنګ ته هم تشویقوي او تاسو سولې ته، تاسو یووالي ته، ورورولۍ ته مو هم تشویقوي. او زما په اند هنر سپېڅلې لاره ده، او زه دا د ټولو هنرمندانو، د ټولو د هنر د شوقیانو دا هیله لرم چې لومړی هېڅکله په سپکه سترګه هېڅ ته مه ګورئ، تر څو تاسو د هغه د ټولو اړخونه نه وي لوستي، د ټولو اړخونه تاسو څېړنه نه وي کړې، فتما ما پې ورکوئ. او بل دې ته راځو چې واقعا په دې وختونو کې او په دې تېرو څو وختونو کې، څو کلونو کې زموږ د ګاونډیانو له خوا نه هم داسې فلمونه او داسې سندرې وویل شوې، داسې شیان نشر شول چې طبعا د خلکو په مغزونو کې هغه د هنر ارزښت یې پای ته ورسو. نو زه په دې ویاړ کوم چې موږ په هېواد کې بیا هم دغسې ځوانان او داسې پېغلې راپاڅېدلي دي چې هنر به بیا سپېڅلې کلمه ته وایې چې هنر سپېڅلی دی. او محسن بشرمل، تاسې رپ سندرې وایاست چې افغاني ټولنې ته کاملا نوې خبره ده، ولې م څوک واوري؟ اصلا رپ افغانانو ته نوې نه دی، موسیقي یې نوې ده، ټپۍ د خلک هغه وویل چې ځینې ملګرو مې اوس راسره دوستي پرېښوده. ته په لندن کې اوسېږې، یې د کندهار خو په لندن کې اوسېږې، دلته خو دا مشکل نه و درته؟ دلته دا مشکل نه و، او داسې بیخي عجبه ما ته ایسي ځکه چې د کندهار څخه ډېری خلک موږ ته ډېر ښه میسیجونه، ښه خیالونه موږ ته راستي او غواړي چې موږ سره څه چې کوو هغه نور هم مخ ته بوځو، ځکه چې دا چې دی دا افغانستان یعنې دا رپ میوزیک چې دی دا اصلي د افغانستان د سیاسي یا د نور داسې معاملو په باره کې خبرې کوي څنګه چې خلک نه دي په خبر، نو موږ غواړو چې پر دا باندې رڼا واچو. د بي بي سي پښتو فیسبوک کې فرید الله ماروال ګمان کوم دی لیکي دا څوک چې سندرغاړو ته بد ورد وایي، زه خو وایم چې اوس به یې هم په غوږو کې د ډولونو درزا وي. چې خبره د ډول او د موسیقۍ د آلاتو شوه، نو د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې لکه ایران کې له کمکیني په ښوونځیو کې د موسیقي آلات ماشومانو ته ورزده کوي. په افغانستان کې هم د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې یا په جلا ټولنو کې د موسیقي د آلاتو د زده کړې موقع شته، خو که څوک غواړي چې د سندرو ویلو چل زده کړي یا راګونه زده کړي، نو داسې څه نشته چې څوک ورشي. که له خپلو مېلمنو واورو چې څرنګه او له چا یې دوی موسیقي زده کړه، نو برېښنا عامل له چا تاسو دا زده کړه وکړل؟ چا ته کښېنستی چې د سندرو ویلو چل در زده کړي؟ تر یو څه وخته مې د حیات الله ګردیزي سره زده کړې وکړې، بیا نسبت د دې نه چې هغوی مصروف وو نشي کولی چې ما ته زده کړه راکړي، نو مختلفو استادانو نه یعنې لکه هماغه متل چې دی وایي زده کوونکی د غله په شان دی، هر ځای کې چې ولیدل بس منډه پرې ورخلي. نو ما هم د مختلفو استادانو سره لږ څه زده کړه کړې او اوس مهال
د صدیق سمیر سره د باجې په زده کولو بوخت یم او نور زما ورسره د درسونو د دندې کارونه زیات او داسې ځانګړی وخت نه ورته لرم. کله کله چې وخت پیدا کړم تمرین کوم. محسن بشرمل تاسې څنګه دلته په لندن کې به استاد پیدا کول د پښتو موسیقي لپاره سخته وي خو د نور موسیقي لپاره مشکل نه وي که څنګه؟ بالکل دا زموږ موسیقي چې ده دا اصلا داسې سخته نه ده خو زوروره ډېره ده. دا زورور په دې توګه دی ځکه چې موږ چې څه وایي خلک غوږ ته نیسي. په زیاته دا د نن سبا ځوانان پیغام یادوي پیغام هم لیکن خپله د استاز موندل دلته مشکل نه و په لندن؟ دلته خو مشکل و خو څنګه چې ما وخت چې زما ورور مشر ورور دی هغه بیا بل دی په ډنمارک کې هغه بیا ماته ډېر شان راښولی دی په دې توګه. اسدالله محق تاسې ستاسو ورور سندرې نه وایي د محسن ورونه شته چې سره کومک وکړي تاسو په لندن کې وایي څه م وکړل څه ډول مو پیل وکړو چاته کېناستئ چې موسیقي ورنه زده کړئ؟ کله چې دلته راغلم دلته اوله وختونو کې مې شوق و موسیقي سره په خپله کېناستلم هارموني سره یعنې نور موسیقي آلات سره کېناستلم بس هغوی سره مې هسې هغه کوله پراکټس مې کوله. په دغه آخره وختو کې اوس خپل استاد نه چې استاد حسین بخش خان ګلو ده چې د پاتیالۍ د مکتب نه ده هغې نه دلته په لندن کې پاکستان کې اوسېږي خو لندن کې کال کې یو ځل دوه ځله راځي هغې نه درس اخلم زامن هم دلته اوسېږي هغې نه د هندي کلاسیک درس اخلم او پکې راګونه دي او تال و داشان. یعنې که څوک وغواړي چې موسیقي زده کړي لارې ورته شته وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. آیا په اسلام کې موسیقي ته اجازه شته؟ ښځینه سندرغاړي له کومو کړاوونو تېرېږي او د حل لارې به یې څه وي؟ له یوې لنډې وقفې وروسته به یې د ځواب موندلو هڅه وکړو. د بی بی سی د فکر لارې بحث دویم برخې ته ښه راغلاست. وړاندې مو افغان سندرغاړو ته پر پیښو ستونزو خبرې وکړې. د بی بی سی د پښتو فیسبوک پر پاڼې له راغلیو لسګونو تبصرو ډېره برخه دا وه چې له مذهبي پلوه موسیقي د طالبانو په واکمنۍ کې په موسیقي له بندیز وروسته یو وار بیا په تېره لسیزه کې دغه هنر وغوړېد. هر کال په لسګونو نوې سندرې خپرېږي او د مینهوالو تنده خړوبوي. خو ځینې زلمي چې نوی په دغه ډګر کې ګام ږدي وایي چې ټولنه دې هنر ته په ښه سترګه نه ګوري او ډېر اړ دی چې خپل ښکلی غږ تر نورو ونه رسوي. ټول خوند ترې اخلو خو نه یې ستایو. د بی بی سی د فکر لارې بحث کې نن په سندرغاړو غږیږو. له شته ستونزو سره به څرنګه وپایي. ښه راغلاست. میلمانه مې درې سره ځوان سندرغاړي دي چې په دې وروستیو کې په خپلو ښکلو غږونو نازولي یو. په کابل کې راسره برېښنا امیل ده، دلته په لندن کې راسره اسدالله محق او محسن بشرمل دی. درو واړو ته ښه راغلاست وایم. کله چې مو د بی بی سی د خواله په رسنیو کې له خلکو وغوښتل چې پوښتنې او نظرونه راکړي ډېرو په موسیقي بد وویل. ځینې نظرونه به وروسته راواخلو خو پیل به د مجیب الرحمن وحدت وردګ په دې پیغام وکړو چې دی لیکي سندرې ویل ښه کار نه دی، نه دې خلک تباه کوي او نه دې ځان تباه کوي. راځئ دلته د کندهار پوهنتون یو استاد محمد شعیب هم ووینو چې د دې موضوع تاریخي اړخ واضح کوي. دا زموږ تاسې د ټولنې واقعیت دی چې هنر که په دربار کې و که د دربار څخه د باندې و داسې خلکو دا تصادفي ده. په دې کې سړی متاسفانه او غیر متاسفانه نسي ویلی، دا تصادفي و. هنر داسې خلکو وپالي چې په ټولنه کې د هغوی رول ډېر کښته معرفي کړی سوی و. دوی ته په یو خاص نامه ویل او دوی مثلا که سړی د موسیقۍ د مثال ورکړي دوی مثلا د دې تر څنګ چې دریا ویله د خلکو وریښتان به هم سمول دغه به کول دوی هنر پاله. نن چې موږ د موسیقۍ کم میراث لرو په دې کې د دوی ډېر لوی لاس دی او باید د دې خلک په افغانستان کې که څوک د موسیقۍ په تاریخ بحث کوي د دوی باید مدیون اوسي.
ما درته وویل زه په دې کې بدبختانه او خوشبختانه نه وایم. تصادفاً خلکو ودې ته وکتلې چې ښه دا مثلا په ټولنه کې د دې رول داسې د کښتو د کوچني کارونو رول دی، د دې نقش په ټولنه کې ډېر کم دی. نو چون هنر هم د دې په لاس کې د هنر به حتما دا به هم دغسې کوچنی شی لکه دی چې ورځني کارونه نور مخته وړي. دغه ډول او یا تر دې هم بد نظر ډیر اوریدل شوی، نو په داسې یوې ټولنې کې سندرو ته مخه څرنګه ممکنه ده؟ برېښنا امیل که لومړی له تاسې وپوښتم، لوی زړه مو نه دی کړی چې سندرو ته مو مخه کړې ده؟ که چیرته زما سره د ټولنې کسان نه وي زه هیڅ هم نه یم، او بل هنر مونږ په سپېڅلې لاره ورته مخه کړې. هغه کسان چې بد ګڼي کیدای شي دوی بد ګټه ترې پورته کړې وي، او یا هم داسې ټکي د داسې کسانو نه لیدلي وي چې هغه بد کوي او یا هم د هنر نه ناوړه استفاده کوي. الحمدلله زه ډېره شکرګزاره یم، زه یوه افغانه یم، زه یوه مسلمانه یم او هنر یوه سپېڅلې لاره ده. زه غواړم هغه کسان چې په ټولنه کې هنر ته په بده سترګه کتلي، د هنر یې د خلکو په نظر کې بد کړی دی، هغې ته یې سپک معرفي کړی، زه هغه بیرته پاک سپېڅلی هغه سپېڅلې کلمه یې کړم چې هنر یعنې هنرمند هغه کسان وایي چې هغه به په اوداسه راتلل او خپلې موسیقي آلې ته به کېناستل. هماغه هنر پاک سوتره دی، اوس هم دی، او دا چې ناوړه استفاده د ګاونډیو هېوادونو د تاثیراتو له امله پرې راغلې ده یا د هغې نه تاسو هغه ګورئ په افغاني جامعه کې. زه غواړم چې بیرته هنر هماغه سپېڅلې لار ته راشي او انشاءالله زما د قلم زور به ورپسې وي تر څو زه هنر بیرته او زما په آن هنر سپېڅلې لاره ده، او دا چې هر څوک په کوم نظر ګوري هغه د خپل عینې نه ګوري. مننه جان. او محسن بشرمل، تاسې دلته په لندن کې یاست، رپ سندرې وایاست، تاسو څرنګه دې ډګر ته زړه ښه کړ؟ پسرلی وروره اصلا دا خو زموږ شوق او شوق ته جیسه پیدا سو ځکه چې موږ ډېر قدر لولي د موسیقي سره، د افغان موسیقي سره او د افغانستان هنرمندانو سره. موږ وکتل چې ډېر کار نه کېدی او خلکو ډېر وخت نور کوي موسیقي ته، نو موږ غوښتل چې داسې یو مخته بوزو، یعنې هر څومره چې موږ کولی سو باید مخته بوزو او خلکو مخته راولو د خپلو رپ میوزیک ته لارې چې دوی ته په ښه نظر واسي او په ښه مشکله نه وه درته چې مشکله نه وه، موږ ته خو مشکله نه وه راتلل، خو ډېری خلک چې په موږ کې چې داسې کې داسې فکر نه لري او دا د هغو غلطي کې داسې نه وي، ځکه چې د حالات ماحول کې دوی چې راپورته کېږي دوی یو د بل څخه یې زده کوي او ضروري په ټولنې باندې به بیا وغږېږو. اسدالله، تاسې یو سي ډي هم ډکه کړې ده، تاسې څرنګه دغه ډګر ته راغلاست او د ستونزې مو وګاللې؟ ټول نه مخکې موسیقي یو تحفه ده د خدای د طرفه، هر چاته نه ورکول کېږي. دا شوق و زما د ماشومتوب نه، ماشومتوب نه مې شوق و، هماغه ماشومتوب نه مې شروع کړ. خپل شوق دی هماغه باندې ودرېدلې او په مخ دې بود. په فیسبوک کې یو اوریدونکی محمد رحیم ایمانیار لیکي څوک چې دمتوب ته هنر وایي دا مطلق بېسواده دي او خلک ډمان ته ځکه په سپکه ګوري چې ډمان خپله سپک کارونه کوي. دغه راز دلته په کندهار کې د یوه زلمي سندرغاړي تیر شوی حال په ده باندې چې کوم تیر شوی حالت دی هغه د ده له خولې واورو. ایمل پوپل نومیږي. کله چې ما د لومړي ځل دپاره سندرې پیل کړې او ما د موسیقي سره علاقه وه، شوق مې و چې زه باید سندرې ووایم، خو ځینې مشکلات و ځینې ستونزې وې چې هغه د ټولنې مشکلات و، د خلکو مشکلات و چې هغوی د موسیقي څخه ښه نه وړي، خو بیا هم ما دغه دود مات کړي، بیا مې هم په موسیقي باندې پیل وکړي. کله چې ما موسیقي شروع کړه او زما سندرې راووتلې بازار ته، راډیو ټلویزیون ته راووتې، د هغه څخه وروسته د خلکو هغه چلند چې زما سره مخکې و په هغه ډول باندې نه و. زما ځینې دوستان وو چې زما سره اړیکې ښې اړیکې درلودې، کله چې بیا زما د موسیقي څخه خبر سوه، زما سندرې په ټلویزیون په راډیو کې واورېدلې، یو ملګري حتی ما ته زنګ ووهه چې تا موسیقي شروع کړل او ته بیا زموږ خوا ته وروره راځه، هم زموږ کور ته راځه، ځکه چې دا وایي زموږ په ملګرو کې باید داسې ملګری نه وي چې هغه سندرې وایي. او نور مشکلات چې په کورنۍ کې وه، هغه د کورنۍ داخل مشکلات چې مور و پلار و خویندې ورونه دي هغه ما تر یو حده پورې حل کړله، هغه مشکلات نشته، خو بیا هم هغه د اکا زامن، د ماما زامن، زما چې څه قریبان دي د مور د پلار د خوا څخه او هغه محل کې چې زه اوسېږم، کم کلي کې چې زه اوسېږم او د ښار نور خلک، هغه هم زما سره په چلند کې یو څه تغییر راغلی دی. دوی موسیقي اوري، موسیقي خوښوي،
مګر هنرمند نه خوښوي، هغه څوک نه خوښوي چې هغه هنرمند او هغه د ده ملګری واوسي. د دې څخه دوی کرکه لري، حتی اوس په بدو الفاظو باندې هم یادوي. برېښنا عامل ستاسو حالت څنګه و؟ په کورنۍ کې د سر مخالفت نه و؟ زما کورنۍ الحمدلله زه په یوه روشنفکره کورنۍ کې ورنه ډېره مننه کوم چې مونږ یې هر یعنی په خپل حد کې تشویق کړي یو. زه یوه ژورنالیسته یم او هنر زما شوق دی، شوق پر راوتلی یم او مسلک پر مخ وړم. یعنی کورنۍ سره مشکل نه لري؟ ما سره رضایت لري. کورنۍ رضایت لري. او محسن بشرمل ستاسو یو ورور هم دی چې تاسو سره رپ سندرې وایي، په دې حساب په کور دننه تاسو ته کوم مشکل نه و که و؟ مشکل خو موږ ته نه و الحمدلله، څه داسې خاص خبرې نه کېدلې، خو بیا هم موږ داسې محسوسول ځکه چې موږ په کندهار کې بیا په زیات ډېر یعنې یو څه کنزرویټیو داسې یو څه محافظه‌کاره ټولنه بله، نو موږ داسې فکر کوو، خو بیا هم موږ یو د بل دا سره ومنل چې دا کم غلط کار موږ نه کوو. تاسو د کندهار خبره وکړه، مخکې ایمل پوپل چې په کندهار کې د یو سندرې وایي